نو که زه دا اوس یورو ته واړم نو دا یورو ته راځي. نو زه غواړم چې دغه دونه برخه زه تاسو ته در وښیم چې دا څنګه کېږي. سلامونه او نیکې هیلې دوستان. دلته ګورئ چې دلته ما یو لیست جوړ کړی دی. دا اصلا د کارګو کسب و کار دپاره ډېر یو ښه جدول دی. دلته د ډیلیوري نمبر دی، د لیږدونکي، او زه غواړم چې دغه یو څو برخې خانې تاسو ته اوس چون دا ډېرې مهمې دي ځکه چې دا تاسو داسې جدول جوړ کړئ په آخر کې په دې نه پوهېږئ چې څنګه دا جمع او ضرب او دا ټوټال راوباسو دا به څنګه کېږي. نو ګورم دلته وزن لیکل شوی دی 40 کیلو، بیا دلته واحد دی او دا واحد موږ کولی شو فوټ کې هم ونیسو. او دلته راشو، دلته بیا فی کیلو وزن، قیمت د فی کیلو څو دی؟ دلته مثلا 20. دلته کرنسي ده، که په ډالر وي ډالر باندې کولی شئ. او دلته تاسو ګورئ که دلته کرنسي بدله کړم دلته هم سره راځي. دا 800 چې ده دا د 20 سره 40 ده، یعنی ټول وزن په فی قیمت کې ضرب شوی دی، دا قیمت دی راغلی 800. اړتیا نه وي چې موږ دا فوټ کې ولیکو. نو د کیلو ګرام واحد دلته زه له مخکې لیکم. بیا راځم، دا داسې لاندې کار تاسو کولی شئ دا څونه اوږدوئ لاندې تللی شي. بیا راځم دلته کلیک کوم، بیا ګوره دغه ډیټا ټاب کې بیا راځم دلته ډیټا والدیشنز. ډیټا والدیشن دلته وګورئ. نو دلته بیا راځم په دې سیټینګز کې لومړی دلته لیست، په دې لیست کې زه چې لیکم همغه واحدونه لیکم فوټ. نو زه دا څنګه کوم؟ دلته ورته دا انتخابوم. نو اوس وګوره دا فوټ ته هم وړي او کیلو ګرام کې هم پاتې. بیا راځو قیمت کوو. نو دلته باید کرنسي باید معلومه وي. نو زه د لپاره ډالر لومړی لیکم او بیا دا داسې لاندې بیرته به راځم او بیا دلته راځم چې دلته ګزینه وي ډالر یورو. بیا دلته کلیک کوم او بیا راځم دلته ډیټا والیډیشن، بیا همغه شانته دلته لیست انتخابوم او دلته به چې ولیکم AF. صحیح شو. بیا دلته اوکې وهم. اوس دلته ګورم، دلته وینئ دا 3 وړه کرنسیانې شته. اوس دغه مجموعه راوباسم او د مجموعه کې باید دا ډالر یا هر شی چې دلته وي دلته ورسره ولیکل شي. نو څنګه کومه؟ مساوي علامه وهم، بیا څه کومه ښه. نو اوس ورته ګورئ دا خانه، بیا د ضرب علامه دا وهم او بیا راځم فی کیلو قیمت باندې دې باندې کلیک کوم چې دا چې په دې سره ډالر او یا یورو دا هم په اتومات ډول ولیکل شي. نو بیا راځم دلته دغه علامه ورسره اضافه کوم، بیا ورسره څه کوم؟ ډبل کوټیشن پر منځ کې فاصله، بیا دا علامه وهم او بیا دا د ډالرو خانه انسان. بیا راځم انټر وهم. دا وګورئ. نو د نورو کې چې نشته دا ورده، که زه اوس دا یورو کړم دلته خپله دا یورو راځي. همدا ډول که دا افغانۍ کړم دا په خپله افغانۍ راځي. نو دا وه د نن ورځ ویډیو. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي. که چارې